اشرف غني وویل د خدای د کور درناوی د ایمان برخه او د دولت مسؤلیت دی. سلام او مینه ګرانو کتونکو، د ویډیو تر شریک کېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن غرمه د عیدګاه جامع جومات پرانیست او د جمعې لمونځ هم پکې ادا کړ. جمهور رئیس غني په دې مناسبت جوړ شوي مراسمو ته د وینا پر مهال ټولو په ځانګړو ډول د کابل ښاریانو ته د عیدګاه تاریخي جومات چې د خپلواکۍ ملي اتل ترې د هیواد ازادي اعلان کړې وه د پرانیستې مبارکي وویله. جمهور رئیس غني وویل د خدای د کور درناوی زموږ د ایمان برخه ده او د اسلامي هیواد په توګه جوماتونو ته توجه سلیقوي او انتخاب نه بلکې د دولت مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه دا د دولت، ملت او اسلامي ټولنې طبیعي او زنځیري اړیکه ده او راتلونکي مسؤلین باید ورته لا زیاته توجه وکړي. د هیواد جمهور رئیس له هغه ټولو کسانو څخه چې د دې تاریخي جومات د بیارغونې په برخه کې زحمتونه ایستلي په مننې اړوندو مسؤلینو ته د هغوی د تقدیرولو لارښوونه وکړه. هغه زیاته کړه د افغانستان د دښمنانو له لورې په تروریستي پیښه کې د عیدګاه جومات له تخریب وروسته زما ټینګه اراده دا وه چې په اساسي توګه جوړ او راتلونکو نسلونو ته یوه هدیه وي. جمهور رئیس څرګنده کړه له بالاحصار نیولې تر جشن سیمې پورې تاریخي سیمه به اساسي ورغول شي. د پلازمینې په توګه به کابل ښار د هر اړخیزو امکاناتو لرونکی وي او جوماتونه به یې داسې جوړ شي چې راتلونکي نسلونه ورباندې وبیړي. جمهور رئیس له ټولو انجینرانو څخه وغوښتل چې د سیالۍ په توګه د جوماتونو داسې نقشې ترتیب او وړاندې کړي چې د استحکام ترڅنګ زموږ د لوی تمدن ښکلا ولري او استازیتوب یې وکړي. هغه له علماو څخه وغوښتل چې د جوماتونو ساتنې او پالنې ته خلک وهڅوي او د حج، ارشاد او اوقافو وزارت ته یې د عیدګاه جومات د لاښې پالنې لپاره د تشکیل د وړاندیز لارښوونه وکړه. د پلازمینې زون د پراختیا ادارې سرپرست انجینر عبدالسمیع سانکزي وویل د جمهور رئیس په لارښوونه د عیدګاه جومات د بیارغونې چارې د تیر کال د کب په میاشت کې پیل شوي. هغه زیاته کړه د عیدګاه جومات د بیارغونې چارې د 1.8 میلیون افغانۍ او د انګړ او شنې ساحې چارې یې د اسلامي مهندسي د سبز ډیزاین مطابق د 40 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوي. ښاغلي سانکزي وویل د عیدګاه جومات د بیارغونې چارې له ټاکلې مودې 15 میاشتې دمخه په همغه لومړني او طبیعي ډول په اساسي توګه بشپړې شوي. د حج او اوقافو وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب جمهور رئیس او د افغانستان خلکو ته د دغه تاریخي جومات د باکیفیته بیارغونې د مبارکۍ پر مهال وویل جمهور رئیس د دې جومات په بیارغونې سره د افغانستان د تاریخي، معنوي او د استقلال لوړ ارزښت د بیارغونې کار بشپړ کړ. ښاغلي منیب وویل لمونځ کوونکي به د جومات د پارک له ښکلا خوند واخلي او د هیواد د ملي خپلواکۍ د اتل غازي امان الله خان د خپلواکۍ غږ به چې له همدې ځایه یې پورته کړی وه په زړه او ذهن کې انګازې وکړي. نوموړي وویل د افغانستان حکومت د جمهور رئیس په پاملرنه او لارښوونه د امامت 3.5 زره بستونه چې اجران وه رسمي ماموریت ته لوړ کړل چې له دې سره د امامانو معاشونه له 3.5 او 4 زره څخه تر 12 او 15 زره افغانیو پورې لوړ شول. د دې ترڅنګ 700 رسمي او 300 بالمقطع بستونه یې راکړل او په دې وروستیو کې جمهور رئیس 1000 رسمي بستونه اضافه کړل. د حج او اوقافو وزارت سرپرست وویل پخوا د جوماتونو لپاره انکشافي بودیجه له $1 میلیون څخه اضافه نه وه او نه هم هر کال دوامداره وه، مګر جمهور رئیس په لومړي ځل دا بودیجه $3 میلیون او د کال په منځ کې $10 میلیون ته لوړه کړه. هغه زیاته کړه د جوماتونو ترمیم ته پخوا هیڅ بودیجه نه وه، مګر جمهور رئیس د لومړي ځل لپاره د جوماتونو ترمیم ته 200 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړه. هغه زیاته کړه د جمهور رئیس غني له لورې د جوماتونو ترمیم، جوړولو او تجهیز ته پاملرنه د افغانستان په تاریخ کې بېسارې ده. عبدالحکیم منیب وویل سږکال جمهور رئیس د عملیاتي واحد له لارې په 34 ولایتونو کې 14 جوماتونه جوړوي چې په هر جومات $500,000 لګښت راځي. هغه زیاته کړه پخوا به ویل کېدل چې ډونران د جوماتونو جوړولو ته بودیجه نه ورکوي، مګر جمهور رئیس غني په داسې حال کې د داخلي بودیجې څخه جوماتونو تمویل، تجهیز او ترمیم کړل چې ډونران تللي او بانکونه خالي وو. نو ملګرو ډېره زیاته مننه چې دا د خوشحالۍ خبر مو راسره تر پای ولیده. په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. که چېرته مو خوښ شوی وي لایک یې کړه او د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د لا زیاتو جذاب او ښکلو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو خپل رول په الله سپاري.